فرمایدل زله جنت سي موارد ما دلیل به دې باندې چې پر دې زنانه له سړي ګوري او دغه سره بد اخلاقی خبرې کوي چې انسان الله د جنت نه مني د جنت نه تاسو ما خطرناک خبره ده دې به دا مطلب نه چې مرتکب د ګناه کبیره کافر شو باندې انسان به خبره باندې پوي نشي یعنی رسول الله فرمایي زله جنت سي موارد هغه چاله ورکوم چې هغه خپل نظر کنټرول کوي چې دغه نظر غلط استعمال کړي یو طرف ګوره کړه بل طرف ګوره پر دې زنانه لا نو دشي انسان له رسول الله بیر جنت سي موارد نه دی بس سړی به خپل د جهنم په طرف باندې روان شي وشه ګوري چې موږ څومره نظر کوو بد او څومره ښه ابو سعید خدری فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي اياكم والجلوس ځان اوسه دې خبر نشي بلاره کې منه کېږي صحابه ویل یا رسول الله د لار نه خصمږه بغیر چاره نشته یا مؤدد دکانداری ده یا بل مسله یا بل د الله نبی ورته ویل نو به چې تاسو کړه لار کې کېنه د لار حق به د لار لور کې صحابه ویل حق سره وې د خپل نظر کنټرول وکوي چې بدی لار باندې چرته زنانه روانه نه د خپل نظر کنټرول کوا کدا چرته غلط استعمالي رسول الله فرمایي تا د لار حق ادا نه کې ته الله په دغه عمل باندې جهنم لبوشي ضروري شي هغه بلری کوي کچا در باندې سلام موجود هغه سلام جواب وکوي امر بالمعروف وکوي او نهي عن المنکر سب وړاندې بدی لار کې وسړي غلط کار کوي دغه نه منع کا او کچرته د نیکی کار غیر ایسه دعوت کا د حدیث څنګه رسول الله فرمایي غض البصر معنا د نظر کنټرول دا ساتل دا الله حق دی جرير بن عبد الله فرمایي ورځ ما د محمد رسول الله نه بوتنه وکړه چې رسول الله دې سړي نصافي نظر به چا باندې پریوزي یو پردیس زنانه را یا بل مسله د سړي نظر به پریوته دې سره بسکیږي وی فامرني مال نبی کریم علیه الصلاه والسلام امر وکړي د دې خبره چې د خپل نظر دغه نه واړو معنا ک اول کړه چې ته نظر ور واچو هغه صاحب اختیار کیند متصل به را واړو ورسره باندې روایت راځي عبد الله بن مسعود فرمایي رسول الله فرمایلی دی یا معاشر الشباب ای ځوانانو چې په تاسو کې بالغي وای شهواني پوری فلتزوج د سړي واده وکي ځکه چې انسان کله واده وکي ودا د انسان د فرج حفاظت کوونکی هم د قشان د نظر کنټرولونکی یو بردي زنانه لګوري نه او کوم سره چې د واده طاقت نه لري نو د انسان د روزنی شي وجه دا د روزه هغه انسان له د شهوت ماتي دا ګور په بل طریقه به نه ماتيږي د دې وجه امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کوم سره استمناء بالیت کې معنا بدل لاس باندې د خپل خواهش پرستی کوي او خواهش باغې باندې پوره کوي د شي سره د الله په دشمنی کې واقع شو د شي انسان ګورلې جرم کې واقع شو او رسول الله دې نه منع کړی دې نقصان نه پیدا لري